د الحديد مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان و 50مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم د الله پاکي بیان کړی د هر هغه شی چې په ځمکه او اسمانونو کې دي او هغه بر لاسه د حکمت څښتن دی له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير د ځمکې او اسمانونو د سلطنت مالک هم هغه دی ژوند بخي او مرګ ورکوي او پر هر شي قادر دی هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم مغل عمره هم دی او رسته هم او ښکارا هم دی او پټ هم او هغه د هر شي علم لري هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير مغزات دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا پر عرش باندې ځلند شو هغه پر هغه څه باندې پوهیږي چې په ځمکه کې ننوځي او چې له هغې نه راوځي او چې له اسمان راکوزي او چې پر هغه کې خيږي هغه له تاسو سره دی تاسو چې هر چیرته یې تاسو چې هر کار کوي هغه ویني له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هغه د ځمکې او اسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او ټول چارې د پریکړې لپاره د همغه لوري ته ورګرځول کیږي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي او اند زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ایمان راوړی پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې او لګښت وکړي د خدای په لار کې له هغو شیانو څخه چې پر هغو باندې تاسو واکمن ګرځولې له تاسو نه چې کوم کسان ایمان راوړي او د خدای په لار کې مال ولګوي د هغو لپاره لوی اجر دی وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين پر تاسو باندې څه شوي دي چې پر الله ایمان نه راوړي په داسې حال کې چې پیغمبر تاسو ته پر خپل پروردگار باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسو نه ژمنه اخیسته ده چې تاسو پر اختیار منونکي یې هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله مغزات دی چې پر خپل بنده باندې څرګند روښانه آیاتونه نازلوي ترڅو چې تاسو له تیارو نه راوباسي رڼا ته مراولي او حقیقت دا دی چې الله پر تاسو ډیر خواخوږی او مهربان دی وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. او تاسې باندې څه شوي دي چې د الله په لاره کې لګښت نه کوي په داسې حال کې چې د ځمکې او اسمانونو میراث د همدې الله لپاره دی. له تاسې نه چې کوم کسان د مکې له فتح نه وروسته مالی لګښت او جهاد وکړي هغوی هیڅکله له هغو خلکو سره نشي برابرېدی چې هغوی د مکې له فتح نه مخکې مالی لګښت او جهاد کړی دی. د هغو درجه په وروسته وخت کې له مالی لګښت کوونکو او جهاد کوونکو څخه ډیره ستره ده اگر که الله له دې دواړو سره غوره وعده کړې ده. څه چې تاسې کوئ الله ورڅخه خبر دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. څوک دی چې الله ته پور ورکړي ښه پور تر څو چې الله هغه ته څو چنده زیات بیرته ورکړي او د هغه لپاره غوره اجر دی. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. په هغه ورځ چې ته به مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې ووینې چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې او د هغو ښي خواته ځلیدونکې وي. هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسې لپاره جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکې وي چې هغوی به پکې تل تر تله اوسیږي. همدغه دی ستر بریالیتوب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. په هغه ورځ به د منافقانو نارینه او ښځو حال دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي لږ زموږ خواته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا نه څه استفاده وکړو. خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ خپله رڼا بل چېرته ولټوئ. بیا به د هغو ترمنځ یو دیواله حایل کړی شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي. په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او د باندې عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وغوی به مؤمنانو ته ناری وهي او به وایي آیا موږ له تاسې سره نو؟ مؤمنان به جواب ورکړي هو خو تاسې خپل ځان په خپله په فتنه کې واچو او زموږ د تباهۍ په انتظار کې وي او د خدای په ژمنه کې په شک کې وغورځېدلی او دروغ او هیلو تاسې وغولولی تر دې پورې چې د الله فیصله راغله او تر وروستي وخت پورې هغه غټ غولونکي یعنې شیطان تاسې د الله د لطف او رحمت په باب وغولولی. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نو نن به نه له تاسې نه څه فدیه قبوله کړای شي او نه له هغو کسانو نه چې هغوی ښکاره څرګند کافر شوي وو. ستاسې استوګنځی دوزخ دی همغه ستاسې کار جوړونکی دی او دا ډېر ناوړه عاقبت دی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه نرم شي
او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نشي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی بیا چې اوږده موده ور باندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. خو پوهیږي چې الله زمکه ته د هغې له مرګ وروسته ژوند بخي مونږ نښانې تاسو ته څرګندې روښانه درښودلې دي ښایي چې تاسو له پوهې نه کار واخلئ. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. لنارینو او ښځو چې کوم کسان خیراتونه ورکوونکي وي او الله ته حسنه پور ورکړی دی هغوی ته به په باوري ډول څو برابره زیات ورکړل شي او د هغو لپاره بهترین اجر دی. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسانو چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی دی هغوی د خپل پروردګار په نزد صدیقان یعنی رښتینی کسان او د حق شاهدان دي د هغو لپاره د هغو د کړو اجر او د ایمان رڼا ده او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی دوزخیان دي. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خو پوهیږي چې د دنیا دغه ژوند لدی پرته بل څه نه دی چې یو لوب او ساتيري او ظاهر زیب او سنگار او ستاسو په خپل منځو کې او پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې او پر بل باندې د مخکې کېدلو هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره درا پیدا کیدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشاله شول بیا هغه کښت پخېږي او ته وینې چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا د مؤمنانو لپاره د دنیا ژوند غلونې له متاع پرته بل څه نه دی. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وزغلی یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل پروردګار د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی وي. دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې ستاسې پر خپل نفس نازلیږي او موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دی لیکلی. دغسې کول د الله لپاره ډیر اسانه کار دی. دا هر څه د دې لپاره دي تر څو چې تاسې ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نشي او څه چې الله تاسې ته درکړي پر هغه د تکبر کولو دپاره خوشحاله نشي. الله داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او ویاړیږي. هغه کسان چې په خپله بخیلي کوي او نور بخیلي کولو ته هڅوي. اوس که څوک مخ اړوي نو الله بې نیازه او ستایل شوی دی. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. من خپل پیغمبران له روښانو څرګندو نښانو او هدایاتو سره ولېږل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړل تر څو چې خلک پر عادل ولاړ وي او اوسپنه مو راکوزه کړه چې په هغې کې ډېر زور دی او د خلکو لپاره ګټې دي. دا د دې لپاره کړی شوي دي چې الله ته معلومه شي چې څوک د هغه له لیدلو پرته د هغه او د هغه د پیغمبرانو مرسته کوي. بېشکه الله ډېر قوي او برلاسی دی. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. من نوح او ابراهیم ولېږل او د هغو دواړو په زوزات کې مو نبوت او کتاب کېښود. بیا د هغو له اولادینه چا هدایت غوره کړ او زیاتره فاسقان شول. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. له هغو نه وروسته موږ پرلپسې خپل پیغمبران ولېږل او له هغو ټولو وروسته مو عیسی د مریم زوی ولېږه او هغه ته موږ انجیل ورکړ او کوم کسانو چې د هغه پیروي غوره کړه د هغو په زړونو کې موږ خواخوږي او رحم واچو او رهبانیت هغوی په خپله رامنځته کړ. موږ هغه پر هغو باندې نو فرض کړی خو د الله د رضا په لټه کې هغوی په خپله دغه بدعت راویست او بیا د هغه د رعایت چې کوم حق و هغه ادا نه کړ. له هغوی نه چې کوم کسانو ایمان راوړی و د هغو اجر موږ هغوی ته ورکړ خو له هغو نه زیاتره کسان فاسقان دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی له الله نه وویریږئ او د هغه پر پیغمبر محمد باندې ایمان راوړئ. الله به تاسو ته د خپل رحمت دوه چنده برخه درکړي او تاسو ته به هغه نور په برخه کړي چې د هغه پر رڼا کې به تاسو ځئ
او ستاسو ګناه به درو بخي الله ډیر بخونکی او مهربان دی. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تاسو باید همدغه کړنلاره غوره کړئ تر څو چې اهل کتابو ته څرګند شي چې هغوی د الله فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله فضل د هغه په خپل لاس کې دی چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی.